چې د جبهې مقاومت هغه خنزیران چې د اسلام په نوم بدنامي کوي او دغه اسلامي نظام تخریبوي. تازه خبر طالبانو کاپیسا کې د مقاومت جبهې یو شمېر کسان ژوندي نیولي دا چې په دې اړه یو طالب قمندان څه ویلي له خپلې خولې یې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د الله تعالی په نصرت سره د امارت اسلامي پیاوړو او غښتلو ځواکونو لله الحمد کاپیسا ولایت د لومړۍ لیوه د دوهم کنډک مجاهدینو لله الحمد یو د راپور په اساس هغه راپور الحمدلله 100% دقیق و چې د جبهې مقاومت هغه خنزیران چې د اسلام په نوم بدنامي کوي او دغه اسلامي نظام تخریبوي او مجاهدین په قسم قسم نومونو باندې تورنوي. لله الحمد دغه غښتلي پیاوړي ځواکونه لله الحمد دغې ساحې ته راورسېدلو او تقریبا په ضرب د 15 دقیقو کې الحمدلله د دوی مرکز کشف او د شپې 10 بجې و 10 دقیقې دي الحمدلله چې دغه خبیثان اسیران شول. 1 2 3 4 5 6 کسه یو کس زخمي دی هغه ته پروت دی تاسو وینئ. نو الحمدلله هېڅ خبره نشته ده. موږ هغه خبیثانو ته د دغه ځای نه دغه پیغام ورکوو چې هر څوک دغه اسلامي نظام مخالفت کوي او باغیتوب کوي د هغو انجام به دغه شي. دغه توفانچې دي دغه کلشنکوف دی نور اسلحې مرمۍ شیان هم ورسره ګیر شوي دي. دغه مرکز دی چې هر څوک د دغه اسلامي نظام مخالفت کوي دغه به انجام وي. هغه په هره جامه کې وي انشاءالله. دلته هغوی ځای نشته په افغانستان کې. دلته الحمدلله د دې خاورې اصلي مالکان موجود دي او موږ انشاءالله موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دغسې رقم مردارې کړنې وکړي او دغه ولس وځوروي. الحمدلله دلته امنیت تامین دی. موږ هغه خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکوو را دې شي په خپل وطن کې دي الحمدلله خپل کاروبارونه وکړي او څوک چې دغه خلکو غولوي یا دغو خلکو خبره مني او که نورو خلکو ته چاته دغو خلکو په هکله باندې معلومات وي موږ سره د رابطه وکړي انشاءالله موږ به په ضرب د 10 دقیقو کې دغو خبیثانو مرکزونه د منځه یوسو. نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر. خو مقاومت جبهه بیا د طالبانو دا ادعا ردوي او وایي طالبان د مقاومت جبهې غړو په پلمه بېګناه کسان نیسي او شهیدانوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.